او مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه یو کتاب د کشکول علمی کشکول معرفت هغه کې یو واقعه لیکل دا ته حواله درکو هغه کې لیکي چې یو سړی په مدینه منوره کې اوسېده ډېر نیک سړی حج لبه ته وخت مې تیرا په خوا به خلک لاړل نو مدینه منوره کې به ډېر ټیم تیرو اوس خو هغه وختونه څوک نه تیري او نه تیرولی شي اوس خو اتر ودې تیري مدینه منوره اتر ودې کې بعضې بدبخته داسې وي چې اکثر منځونه په بلډینګونو کې کوي هلکه چې مدینه منورې باندې خدای در باندې فضل وکړو لاړې نو کمبخته هر منزله جومات ته ځه د مسجد نبوي مبارک د جومات خو ډېر لوی فضیلت دی یو حدیث کې راځي چې مسجد نبوي مبارک کې د یو منځ په دومره ثواب یې کېږي لکه نورو جوماتونو کې چې د زر منځونه کړي او بل حدیث کې راځي په ابن ماجه کې دی اگر چې هغې کې یو راوي د ابوالخطاب دمشقي لږ کمزوری دی هغې کې داسې دی چې که یو مونځ دی په مدینه منوره کې وکړه دومره ثواب یې کېږي لکه د نورو جوماتونو کې چې د 50,000 مونځونه کړي زموږ بدقسمته خلک په هغې کې بلډینګانو کې پراته مونځ دی نه دی څومره قیمتي مونځ دی چې څوک حج عمرې له لاړ شي هر مانځله جومات ته دی او چې هلته کوم اوسېږي بعضې مسافر دی هلته مزدوري کوي د چا دوکانونه دي څوک مزدورۍ لته هغې ته هم دا وایم چې کوشش کوئ چې کله د خپل کار نه روزګار شئ نو سار خو ټول روزګاري خلک نو سار هر سار مانځله مسجد نبوي ته دی قسم دی که دا وخت په ګوتو راځي ګوتې به مروړې چې پاکستان ته راشي بیا به لاړ شي او ماسخوتن هم ټول خلک روزګاري نو سار او ماسخوتن دا دوه منځونه خو پکې کولی شي نو زه مسافرو ته هم ویم که ګاډی درته میلاوېږي په ټکسي ځان لکوې څلور پنځه کسه په حرم ته ځې منځ پکې او یوازې د حرم جومات نه دی هغې کې مبارک ځای نه دی ریاض الجنه دی روضة من ریاض الجنه حضور پاک ورته جنت ځمکه ویلې هغې کې مقدس ستنې دي یو ستن ده استوانه عایشه ورته وایي د هغې متعلق عایشه بیبي فرمایي وایي ما ته حضور پاک فرمایلي و چې دا ځای راته ښولی و چې که خلکو ته د دې د فضیلت پته ولګي د جګړې به یو بل سره وکړي مې چې ما ته ځای وښایه نو ځای هغې ته ښولی و په هغه ځای مې یو ستن ولاړه نو بعضې خلک خوش قسمته او دوه رکعته نفل پکې کوي او بل خو دا هغه ځای نه چې کوم دی رسول الله مبارک 10 کاله تېر کړي ټول منځونه یې پکې کړي نو دغه حالم چې دی به ته او په نبي علیه السلام مبارک به درود شریف وی او خوش اواز او په ښکلې اواز به یې وی خلکو له به یې خوند ورکړه نو یو سړی په مدینه شریفه کې هغه وله ډوډۍ وکړه چې ما سره دعوت ته لاړ شه نو بویه نو چې څنګه یې بوت نو مالدار سړی و نوکران دا مفتي شفیع صاحب لیکلی نوکران یې د مخکې نه ورته پې کړي نو هغې کلک ونیو ګرفتار یې خدای زه خو د ډوډۍ له راوغوښتم او کوټې ته یې دننه کړه او ورته ویې شابه جبه راوباسه ته چې په پیغمبر علیه السلام صفت کې درود سلام نو ټیک ته وایې زموږ اعتراض نشته نو دا په ابوبکر او په عمر ولې جبه یې ترې راوویسته ولې پرې کړه وایي په دې ژبه تا د هغوی صفتونه کړي دي یو سوال چې دلې جوړه کړي دې هغه سړي ته خو پته وه چې ژبه پرېږدونه وي نه چې سړي جب دی پاتې کړي دله یې ژبه لاس کې ورکړه رامنډه یې کړې دروازې مخې ته پرېوت بېهوشه وینه تې تله بېهوشه دی وی په دې بېهوشۍ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې ولید وی ما ته وی چې ولې جاړه مې ستا د دې ملګرو په صفت کې زما نه دا د ژبه وی حضور پاک راته وفرمایل راکړه دا ژبه دی اوس بېهوشه دی وده دی وی وله مې ورکړه وی خوله کولاو کړه وی خوله مې وازه کړه وی هغه ژبې هغه مونږ ژبې پورې یو ځای کړه وی کوه خبرې وی چې خبرې به شروع کړې ټیک شوم او راویښ شوم بلکل ټیک لکه چې ژبه باندې مې داغ او تکلیف نه اوس خو ډېر خوشحاله شوم رالم ښه شوق سره به مې بیا درود سلام مې په حضور پاک او په دواړو ملګرو وی بل کال بیا لاړم حج وی په ډېر شوق لګیوم وی یو سړی راغی ما ته وی چې دعوت ته لاړم مې چې ډېره ښه
وی ما ته شاګردان وی چې داسې دعوتونو پسې ګرځ ابل دلته نه جبه پرې شوه څوک به دې مړ کړي وی مې چې زما د ایمان دی که نه چې که زما نه خدای پاک څوک ما نه د حضور پاک او د هغه د ملګرو په وجه سرم پرې کړي نو ماله به خدای یو دی ما خو یو یقین پیدا شو وی چې باید تم په حقه کور یې وردن نه کړم چې په روز کال کم کور کې ما سره لانجه شوي لږ خو د ګبراو شوم ګبراهټ راغی وی چې څنګه ورغلم وی هغه سړي زما ډېر قدر وکړ ډېر عزت یې لږ نه ډېر او بیا یو کوټې ته بوتلم وی راشي چې کوټې ته وردن نه کړم په کوټه کې په موږي باندې یو بیس تړلی شوی شادو غټ بیس غټ د انسان وی چې بیس ما ته وکتل د سترګو نه اوښکې روانې شوې ژړلې وی ما ته سړی وی چې دا پېژنې زه څه پېژنم حیوان دی بیزو دا نر بیز زما ته څه پته نه وی تا ته څه خبره یاده ده په دې کور کې مې چې پروس کال یو سړي راوستی او ما نه ژبه پرې کړې وی راته وی چې ازما پلارو چې تا نه ژبه پرې کړه نو ستا ژبه خدای جوړه کړه او د هغه نه هغه وخت خدای پاک دقه بیز جوړ کړی چې دا په موږي تړلی اوس هم سره اوستی څه دعا ورته وکړه چې خدای پاک یې جوړ کړي مې دا په دواګانو نه جوړوي اخلاص سره به هلته په حضور پاک درود شریف وی او د هغه په ملګرو به وایي